السلام علیکم زموږ د چینل محترم اوریدونکو او د جرمني ژبې زده کړیالانو ښه راغلاست. د دویچ او پښتو د درسونو په جریان کې به د جرمني ارماني ژبې کتاب A1 نتیزویک نوی څلورم درس ولرو. اول دویم دریم درسونه تیر شوي دي. کولی شئ چې هغه درسونه هم تعقیب کړئ. لینک یې د ډسکریپشن یا تشریح په برخه کې درسره شریکوم. کولی شئ چې په هغه باندې کلیک وکوئ او مستقیما هغه درسونه وګورئ. نو هغه د اولني لیول یا A1 درسونه دي. کولی شئ چې هغه وګورئ. او بل کتابونه زموږ د ټلګرام له ګروپ نه ډاونلوډ کړئ. زموږ د ټلګرام ګروپ د هر درس د تشریح په برخه کې هم موجود دی. او کولی شئ چې د یوټیوب چینل سکرین ته لاړ شئ. په سکرین باندې هلته د ټلګرام لوګو وینئ، په هغه باندې کلیک وکوئ او مستقیما زموږ د ټلګرام ګروپ ته داخلیږئ. بیا هلته کولی شئ چې دواړه کتابونه د A1 نتیزویک نوی ډاونلوډ کړئ. نو راځئ همدا څلورم درس شروع کړو. ښه، دا کاپیټل 2 یعنې دویم څپرکی ده. د دویم څپرکي یعنې څلورم درس کې هم دویم څپرکی لرو. Gehen wir ins Kino یا آیا موږ کینو ته ځو. Gehen wir ins Kino یا موږ کینو یا سینما ته ځو. Hören Sie das Gespräch یعنې هغه خبرې اترې واورئ. Wann gehen Sophia und Betty ins Kino یعنې کله زوفیا او بیټي سینما ته ځي. دلته د اونۍ ورځې دي. مونټاګ یعنې دوشنبه، ډینسټاګ سه شنبه، میټوخ یعنې چهارشنبه، دونستاګ پنجشنبه، فرایتاګ جمعه، زامستاګ شنبه، زونتاګ یکشنبه. دا د اونۍ ورځې دي، یعنې له دوشنبې شروع تر یکشنبې پورې. یعنې زامستاګ او زونتاګ دا ته د اونۍ اخري ورځې وایي یا ووخنئنده. او دا نورې ورځې چې دي هغه کاري ورځې دي. په جرمني، سویس او اتریش ټولو ملکونو کې همدا د اخرنۍ دوه ورځې هماغه د اونۍ اخري ورځې دي. هلته کار نه کوي او دا نورې ورځې کاري ورځې دي. نو د همدې ټولو سره څه راوړلی شو؟ ام مونټاګ، ام ډینسټاګ، ام زونټاګ ام سره راوړل کېږي. اوکې. Wie heißen die Wochentage in Ihrer Sprache یعنې څه شی نومول کېږي هغه د اونۍ ورځې د تاسو په ژبه کې. نو ټیغنز یعنې هغه ولیکئ چې تاسو په ژبه کې د اونۍ ورځې یا د هفتې ورځې څه نوموي. دلته اوس راځو زارتس میلودي یعنې هغه د جملو ترتیب یو سیلابس یو غږیز هماهنګي. Fragen und Antworten یعنې یو سوال کوي بل ځواب ورکوي. Hören Sie und sprechen Sie nach یعنې واورئ او ځواب ورکوي یعنې خبرې پرې وکوئ. تاسو کولی شئ چې هغه محاورې واورئ که څه هم ډېر ساده دي. زه به یې درته تشریح کړم سوالونه د هغوی د معنا یا ټرانسلیشن سره. Gehen wir ins Kino آیا موږ سینما ته ځو یا گیان یعنې هو ځو به. Gehen wir am Sonntag آیا ځو موږ د یکشنبې په ورځ؟ Nein نه. Das geht leider nicht یعنې هغه امکان نه لري. That is not possible. دریمه پوښتنه کې وایي wann gehen wir یعنې موږ به کله ځو. am Montag د دوشنبې په ورځ باندې. څلورم was machen wir am Montag یعنې موږ به څه شی اجرا کوو د دوشنبې په ورځ. Wir gehen ins Kino یعنې موږ به ځو سینما ته. اوس راځو lesen Sie den Dialog zu zweit یعنې ولولئ یا ووایاست هماغه محاوره یعنې تر دوو تنو پورې. Achten Sie auf die Satzmelodie یعنې توجه وکوئ هغه د جملو هماهنګي ترتیب یعنې پوښتنې او ځواب ته یې. Gehen wir ins Kino آیا موږ ځو سینما ته یا گیان wann هو یعنې هو او کله. Am Samstag د شنبې په ورځ. Nee das geht leider nicht نه یعنې هغه امکان نه لري. possible نه ده. Am Mittwoch د چهارشنبې په ورځ باندې
بیا پوښتنه کوي یا super یعنی هو ډېره ښه. دلته اوس راځو gut gesagt nein یعنی کله موږ یعنی ښه ویلی شو چې نه یعنی نه منفي حالت یعنی هغه رد کول دی. Man sagt für nein یعنی یو څوک ویلی شي د نه لپاره oft نه یعنی اکثره وخت نه وایي oder nur یا no وایي. In Bayern und Österreich na یعنی په بایرن ایالت او اتریش کې نه ویل کېږي. یعنی د همدې ټولو د نه له شکلونو څخه زموږ مطلب nein یا نه تعبیر کېږي. اوس به دلته راځو spielen Sie Dialoge wie in 5a یعنی ولوبویم هغه ډیالوګ ولوبویه لکه څنګه چې په 5م ای کې ول. لکه څنګه چې دلته هم یعنی پوښتنه کول وو بیا هم هغه ته ځواب ورکول یا خپله تصمیم نیول چې هغه امکان نه لري په کومه ورځ باندې امکان لري او بیا وروسته یعنی هغه کنفورم یعنی تایید کول. دلته هم هغه تاسې ولوبویه Gehen Sie durch den Kursraum und machen Sie für jeden Tag eine Verabredung mit einer anderen Person. یعنی تاسو په صنف کې یا د درس په کوټه کې پوښتنه وکوئ او د هرې ورځې په اړه باندې یو ملاقات ترتیب کړئ د هر یو شخص سره یعنې وغږیږئ. Notieren Sie Ihre Termine یعنې هغه تاسو د ملاقات یا د خبرو کولو وخت سره ولیکئ. دلته اوس وایي ins Restaurant یعنې هوټل ته ins Café یعنې کافهخانې ته ins Schwimmbad یعنې د لامبو وهلو ځای ته ins Stadion یعنې میدان ته د لوبو میدان ته ins Theater یعنې تیاتر ته او ins Museum یعنې میوزیم یا د تاریخي اثارو هغه څیزونه چې موجود وي هغه ځای ته. اوس دلته هم لرو یا nein Frage یعنی د هو او نه پوښتنه. Gehen wir ins Kino آیا موږ به ځو سینما ته یا هو nein نه دا یې ځواب ده. دلته اوس لرو مونټاګ پیټرو تیاتر یعنی په دوشنبې په ورځ پیټرو تیاتر ته ځي. ډینسټاګ یعنی د سې شنبې په ورځ باندې څوک چیرته ځي ما تاسو لیکلی شئ. اوس راځو همدلته لرو Was passt zu den Berufen A bis D یعنی څه شی هغه د ترتیب وړ دي له مسلکونو یا وظیفو څخه له A تر D پورې له همدې نه تر D پورې. Ordnen Sie zu یعنی هغه ترتیب کړئ. Es gibt mehrere Möglichkeiten یعنی هلته د ډیرو اپشنونو د سلیکټ کولو انتخابولو امکان موجود دی. دلته اوس لرو فابین هوفلیګه ټاکسي فاغه یعنی فابیان چې د هغه د ټاکسي ډرایور ده او امینا مارتسین د همدې نوم ده سټوډنټ هغه شاګرد ده. ماګدا ډونات دا ښځه اډسټن یعنی هغه ډاکټره ده. ابلیون شوپا دا بیا څه شی ده کیلنا هغه خدمتګار ده. همدارنګه دلته لرو ځینې هغه څیزونه دي او د هغوی سره ارټیکل ده. das Auto یعنی د موټر das Buch یعنی کتاب das Geld یعنی هم پیسې die Straße کوڅه یا روډ das Glas یعنی ګلاس die Stift یعنی قلم die Computer یعنی کمپیوټر das Medikament یعنی ګولۍ یا دوایی die Rechnung هغه رسید څنګه die Schlüssel کنجي یا کی die Spritze ستنیا انجکشن die Tablette یعنی هغه ټابلیټ ګولۍ. همدارنګه یعنی دلته تاسو هغه ارټیکل سره زده کړئ یا هغه نومونه زده کړئ او دلته هغه وظیفې یا مسلکونه وو چې هغه د ټاکسي ډرایور وو شاګرده ډاکټره او خدمتګار وو. همدارنګه دلته لرو آرټیکل یعنی ارټیکلونه لرو. د ارټیکلونو درس ډیر مهم درس زموږ په یوټیوب چینل کې هم موجوده. د هغو لینک به هم زه د تاسو سره شریک کړم. کولی شئ چې د ارټیکلونو په اړه باندې هغه مهم درس وګورئ. په هغه کې مې په ډیره ساده اسانه او ښه طریقه سره په ښه میتودونو سره م تشریح کړی ده. د ارټیکلونو په مورد به مو ډیره ستونزه یعنې حل شي. هغه درس د ارټیکلونو وګورئ. ټول ارټیکلونه مو هلته تشریح کړي دي.
markieren Sie die Articles in 6a یعنی په نښه کړئ آرټیکلونه لکه څنګه چې په همدې برخه کې وو لکه دلته چې آرټیکلونه ورسره لیکل شوي دي ښه und notieren Sie die Nomen in einer Tabelle یعنی هغه ولیکئ بیا نومونه په یو چوکاټ کې ولیکئ لکه همدا په یو چوکاټ کې لیکل شوي دي دی آرټیکل دا د نارینه نومونو لپاره کارول کیږي یعنی هغه نومونه چې د نارینه جنډر پورې مربوط وي او دس آرټیکل چې دا هماغه د هغو نومونو لپاره کارول کیږي کوم چې خنثی یعنی بېطرفه یا مخنث نومونه وي همدارنګه ډي آرټیکل د ښځینه نومونو لپاره کارول کیږي یعنی هغه نومونه چې د ښځینه جنډر پورې مؤنث جنډر پورې مربوط وي تاسو کولی شئ چې ډي آرټیکل سره وکاروئ یا د هغوی جمع حالت وي هم ډي آرټیکل استعمالول کیږي اوس راځو هم د ټیبل یا چوکاټ ته بېسټیمډ آرټیکل یعنی دا مشخص یا معلوم آرټیکلونه دي د ماسکولین لپاره ډي اسټیفټ یعنی خلا ډي آرټیکل چې د هغه د نارینه نومونو لپاره کارول کیږي او نیوټروم دا د مخنث یا بېطرفه یا خنثی نومونو لپاره دس بوخ او د فیمینین د ښځینه نومونو لپاره ډي ټابلیټه یعنی هغه ګولۍ او د جمع حالت پلوغال ډي بیشه یعنی کتابونه دا د جمع حالت دی د یو کتاب پر ځای باندې ډېر کتابونه دي که چیرته یو کتاب وي دس بوخ که چیرته ډېر کتابونه وي ډي بیشه یعنی ډېر کتابونه دا د آرټیکل برخه هم تېره شوله آرټیکلونه په جرمني ژبه کې بیخي زیات مهم دي نو لطفا د آرټیکلونو په برخه کې تېر درس لینک په ډسکرپشن باکس کې هم موجود هم هغه وګورئ تر څو مو د آرټیکلونو مشکل حل شي همدارنګه دلته راځو notieren Sie 5 jeden Artikel 5 weitere Nomen یعنی مارک کړئ یا ولیکئ 5 نور آرټیکلونه له 5 نورو نومونو سره suchen Sie auf den Lernwortschatz-Seiten im Übungsbuch von Kapitel 1 und 2 یعنی سرچ وکوئ یعنی وګورئ هغه د لغاتونو یعنی مجموعه هغه لغاتونه وګورئ د هماغوی د تمرین په کتاب کې چې هغه د چاپټر یا څپرکي اول یا دویم پورې مربوط وي vergleichen Sie im Kurs یعنی مقایسه یې کړئ د کورس کې یعنی سره مقایسه یې کړئ د تمرین کتاب چې هغه هم د تاسو سره د ټلګرام په ګروپ کې شیر شوی ده د هغه د تمرین کتاب وګورئ هماغه د اول څپرکي دویم څپرکي هماغه د لغاتونو مجموعه او د مربوطو آرټیکلونو هماغه هلته تاسو کولی شئ چې عملاً یې پراکټیس کړئ هماغه خانه خالي په مناسبو کلمو باندې ډکې کړئ او زیات تمرین وکوئ د اول څپرکي او دویم څپرکي په اړه باندې lesen Sie die Texte یعنی ولولئ همدا خطونه ولولئ ergänzen Sie dann die Berufe aus 6a یعنی بیا تړاو ورکړئ د هماغو مسلکونو یا وظیفو سره لکه څنګه چې په شپږم آ کې تېر شوی دلته چې کوم همدا تېر شوي ول که چېرته همدغه مسلکونه په همدې خطونو کې تشریح شوي وي د هغو نوم سره تړاو ورکړئ او که چېرته هلته موجود نه وي کولی شئ ستاسو خپل نوم د بل کس نوم چې هغه مسلک پورې ارتباط لري هغه نوم ولیکئ دلته وایي ich bin زه یمه دلته چې د هر چا نوم وي هغه مسلک یې وي هغه لیکلی شئ und ich bin 22 Jahre alt او زه 22 کاله عمر لرم یعنی لومړی به دا خط ووایاست بیا به تاسو فکر وکوئ چې دا به کوم مسلک وي ich habe pro Woche 24 Stunden Seminare und Kurse زه په اونۍ کې یعنی د اونۍ په سر باندې 24 ساعته سیمینارونه او کورسونه لرم von Montag bis Freitag له دوشنبې نه تر جمعې پورې Die Universität ist sehr groß یعنی هغه پوهنتون ډېر غټ ده 25.000 Studenten und Studentinnen همهغه کې 25,000 شاګردان او شاګردانې am Nachmittag lerne ich یعنی زه د ماسپښین یا د غرمې نه وروسته lerne زده کوم یعنی زده کړه کوم مطالعه کوم
Und am Samstag او د شنبې په ورځ باندې arbeite ich im Kino یعنی زه کار کوم په سینما کې کار کوم. نو د همدې معلوماتو په لوستلو سره که چېرته موږ همدلته راسو همدې برخې ته دا به امینه ماتسین وي ځکه چې هغه شاګرده یا محصله ده په پوهنتون کې زده کړې کوي او سیمینارونه لري کار هم کوي نو هغه به د همدې تصویر پورې مربوط وي یعنی د امینه ماتسین نوم همدلته لیکلی شو. Ich bin Amina Marzin und ich bin 22 Jahre alt. اوس به همدې بیت راسو. Ich bin Hana Khali und arbeite in 2 Restaurants یعنی زه یو کس یم هغه نوم به ولیکئ بیا به یې وروسته راسو هغه تصویرونه کې به یې وګورو او زه په 2 هوټلونو کې کار کوم. Ich arbeite pro Woche 46 Stunden یعنی زه په اونۍ کې 46 ساعته کار کوم. Meistens am Abend und Wochenende یعنی اکثره وخت د ماښام یا د شپې او د اونۍ په اخري 2 ورځو کې کار کوم. Aber ich habe 2 Tage frei مگر زه 2 ورځې یعنی خالی لرم. Montag und Dienstag دوشنبه او سه شنبه یعنی زه دا 2 ورځې خالی لرم کار نه کوم. دا به څه شی وي که چېرته همدلته راسو همدا به همدا کس وي یعنی دا خدمتګار ده په هوټل کې یعنی په 2 هوټلونو کې کار کوي او په یوه اونۍ کې 46 ساعته کار کوي. اوس دلته راځو. Ich bin bei Taxi Central یعنی زه په د ټکسي په هغه سنټرال ځای کې یم مرکزي ځای کې یم. Ich fahre 68.000 Kilometer pro Jahr یعنی زه په کال کې 68,000 کیلومتره یعنی سفر کوم. und lese 100 Bücher او لولم مطالعه کوم 100 کتابونه. Ich warte viel und lese یعنی زه ډېر انتظار کوم نو په دې خاطر زه لولم یعنی زده کړه کوم یو څه شی مطالعه کوم. am Freitag habe ich frei د جمعې په ورځ باندې زه فری یم زه کار نه کوم. دا به څه شی وي دا حتما د ټکسي ډرایور ده همدا فابین ده. تاسو کولی شئ همدغه نوم ولیکئ. ښه اوس به دلته راسو. Ich bin Hana Khali und arbeite in einem Krankenhaus یعنی زه همدا کس یم او کار کوم په یوه روغتون کې. Das Krankenhaus hat 480 Zimmer همدا روغتون 480 کوټې لري. Hier arbeiten 920 Ärzte und Krankenpfleger دلته 900 ډاکټران او نرسان کار کوي. und wir haben Platz für 1250 Patienten یعنی موږ د 1250 مریضانو ظرفیت لرو. wir arbeiten auch nachts und am Wochenende یعنی موږ هره شپه او د اونۍ په پای کې کار کوو. نو که چېرته یې د همدې تصویرونو سره وګورو نو همدا به ماګدا ډونار وي ځکه چې هغه یوه ډاکټره ده او په شفاخانه یا روغتون کې کار کوي. همدلته د همدې نوم لیکلی شو ماګدا ډونات. همدارنګه په دې برخه کې لرو unterstreichen Sie alle Zahlen in den Texten in 7a یعنی انډرلاین کړئ خط کش کړئ همهغه شمیرنو ته لکه څنګه چې په 1a کې ول لکه دلته چې یعنی کومه شمیرنه وله مثلا 68,000 همدارنګه 920 1250 یعنی د هغو شمیرو لپاره یو خط کش کړئ انډرلاین یې کړئ. welche Zahlen passt zu welchem Wort یعنی کوم یو هغه شمیرنه د هم کومو همدې لغتونو سره یعنی سمون خوري. notieren Sie هغه ولیکئ. hören Sie dann und sprechen Sie nach یعنی بیا یې واورئ او خبرې پرې وکوئ. همدلته مختلفې شمیرې لیکل شوي دي. تاسو کولی شئ چې همدغه شمیرونه که یې کومه شمیره د همدو سره ارتباط لرو یعنی سمون یې ورسره خوړو هلته تاسو همدا شمیره راخیستلی شئ دلته یې ولیکئ. که چېرته ورسره همهغه شمیرې دلته نه وي لیکل شوي ده بیا مشکل نشته. زه به د همدې شمیرې چې دلته لیکل شوي دي همهغه به درته ووایم. کوم چېرته همهغه نمبر یا شمیرې دلته پیدا کړئ کولی شئ چې دلته په همدې برخه کې یې ولیکئ. دلته اوس وایي
22 یعنی 22 دلته موجود نه دی. 22 هم موجود دی. 22 یاغ یعنی 22 کاله. دلته با 22 یعنی 22 به دلته ولیکو. 24 یعنی 24 هم موجود دی. همدارنگه 46 یعنی 46 دلته شته دی. هغه به هم دلته ولیکو. همدارنگه 100 یعنی 100 موجود دی دلته به ولیکو. 480 یعنی 480 که چیز دلته موجود وی یعنی دلته به موجود وی 480 دلته دی 480 کوټی دلته به ولیکو. همدارنگه 920 یعنی 920 دلته دی. 1250 یعنی 1250 یا 1250 مریضان دلته به ولیکو. همچنان 25,000 یعنی 25,000 هغه به دلته وګورم دلته موجود دی 25,000 هغه به دلته ولیکو. همدارنگه 68,000 یعنی 88,000 نو 88,000 کیلومتره نو دلته موجود دی هغه به دلته تاسو ولیکو. دلته راځو Zahlen ab 20 یعنی شمیرې له شلو څخه. له شلو څخه یعنی تر هغه شمیرې تر شلو پورې په تیرو درسونو کې تېره سولې. ولې له شلو څخه بیا هم دلته تاسو کولی شئ زده یې کړئ. 45 یعنی 45 ته ویل کېږي. ګورئ زه دې تاسو سره هماغه طریقه یې تشریح کړم. دلته دی 45 یعنی 45 یعنی اول 5 وایو بیا 4 ته راځو. یعنی پښتو ژبه کې هم همداسې دی. اول 5 وایو یعنی موږ وایو 5 وایو بیا 4 ته راځو یعنی همدا برخه وایو. دلته په جرمني ژبه کې هم داسې دی. 5 یعنی اول 5 وایو یعنی د هی طرف عدد وایو. او 40 یعنی 40 5 او 40 یعنی 45. لومړی د هی طرف عدد یا ډیجیټ وایو بیا د چپ طرف یا د همدې بل طرف ډیجیټ یا عدد وایو یعنی 45 یعنی په ټولو شمیرنو کې لومړی د هی طرف عدد یا ډیجیټ وایاست بیا ورپسې د چپ طرف عدد یا ډیجیټ تکراروئ. پښتو ژبه کې هم داسې ده 45 یعنی 45. امید لرم چې د همدې عددونو هغه طریقه مو ښه درسره تشریح کړې وي. نو دا و د نن ورځې 4م درس د A1 نتیزویک نوی کتاب. نو کولی شئ تاسو هم تېر درسونه هم وګورئ هماغه هم هلته موجود دي. او که چېرته کومه پوښتنه سوال لرئ کولی شئ په کمنټ باکس کې ولیکئ. زه به کوشش وکوم چې تاسو ته څومره زر امکان لري ځواب درکړم. په پای کې زموږ چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نور نو ښه وختونه د بیا درس تر لیدلو پورې ښې چارې.